بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، برنامه امروز ما برنامه اختصاصی است و خبر خوش دارم. بلخص با او عزیزایی که از افغانستان دور هستند یا به زبان ساده تر از محیط و ماحول دور هستند که در اونجا مدارس نیست، در اونجا مراکز فراگیری علم قرآن و فنون ادبی، زبان ساده تر بگویم، یعنی مسائل اجتماعی، آداب خانوادگی، آداب اجتماعی. اگر میخواین که فرزندتان یک فرزند تمام عیار که با اصول اخلاقی اسلامی آشنا باشه، پس به شما این مژده را میتم. بله، قرآن کور که از ابتکارات نور چشمی ما جناب حاجی صاحب بزرگوار، قاری صاحب معزز، الماس جان مومند است. اینا یک مدت از شبانه روزی زحمت کشیدن و این نهاده به خاطر الله متعال، نه به غرض یک کال از یک چیز اندوخته به دستش به وقت مسائل اخروی و مسئولیت را که در قبال فرزند وطن و به صورت عمومی در قبال ای امت داره، خواستن که از این طریق همین انرژی خود مصرف کنن. پس انشالله در قسمت پایانی کلیپ لینک شما است، شماره تماس هم شما میبینین و معلومات بیشتر جناب قاری صاحب معزز میده و با 5 لسان: عربی، پشتو، انگلیسی، اردو و دری. یعنی شما میتونید به صورت بسیار آسان استادتان انتخاب کنین و با اون زبان فرزندک شما را تحت نظر بگیره و به شما با اونا علوم قرآنی را درس بده برشان. یعنی در هر قسمتی که نیاز داشته باشه میتونه که فرزندتان انشالله برسانه. اول خیلی خوشحال شدم جناب قاری صاحب معزز. اگر چنین کار جدید نیست، مدت زیاد است که شما مصروف شدین، ولی میگه از اون ثمره‌اش آهسته آهسته باید استفاده کنیم و ثمره‌اش هم همین علم است که می‌آموزیم. ډیر من استاد محترم، څنګه تاسو اکثره خويندې ورونه تاسو سره هم رابطه کوي چې بهر کې خصوصا په اروپا یا امریکا یا مثلا کاناډا یا استرالیا کې اکثره دینی مراکز لري او خصوصا اغازه محیط ولیدونکو ته معلومات شته د مثلا هغې پوهي چې د اغازه محیط څومره تاثیر په زموږ ستاسو په اولادونو زموږ ستاسو په ماشومانو راځي. نو زیاتو خلکو دا غوښتنه او زیاتو خویندو دا غوښتنه چې اولادونه مو د مکتب نه راشي، اولادونه مو د هغه ځای کې چې ژوند کوي مثلا کور ته راځي هغسې تربیت ورته نه حاصل، ځکه محیط تاثیر لري استاد. نو هغسې تربیت ورته حاصل نه وي چې څنګه د دوی زړونه غواړي، مثلا دی په اسلامي روحیه سنبال وي، مثلا دی هغه افغاني کوم کلچر یا عنعنات یا رسم رواج هغې نه دی لري. نو الحمدلله استاد سره په مشورې باندې مونږ ورته داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی. مونږ زیات فوکس په دې کوو چې یو ماشوم څنګه هغه اسلامي ذهنیت ولري، تربیت دا یو د شریعت خلاف شی په محیط کې واوري یا مثلا په مکاتبو کې یا په پوهنتونو کې واوري چې کور ته راځي هغه له ذهن نه وتی. نو دغه په اساس باندې دغه اسلامیک سنټر مونږ جوړ کړی دی. استاد مونږ تقریبا فکر وکړ درسي ساعت 1 ساعت وي، په هغه کې مونږ 40 دقیقې درس ورکو، 20 دقیقې مکمل استاد دې ته لګیایي چې مثلا زموږ استاسو اخرت دی، زموږ استاسو د مور پلار حقوق څنګه دي، کور ته باید څنګه راشي. نو ټول فوکس په دې باندې. نو الحمدلله نتیجه یا ریزلټ ماشاءالله ډیر ښه دی. تر اوسه پورې موږ سره په لسهاو شاګردان دي، دا اوس تربیت لاندې دي. یک سوالی که قاری صاحب معزز در ذهن ما سوی است که مثلا فکر کنین که مرکز در آسیا است، مرکز اسلامی، ولی کشورهای مثل امریکا، کانادا یا استرالیا شما ماشاءالله بیشتر معلومات دارین، این شب روزی سیستمش، آیا استادای مختلف در تایم‌های مختلف گرفتین؟ سلیری ساعت موږ استادان لرو 24 ساعت سکیجول یا تقسیم اوقات د والدینو په لاس کې دی چې هغې هر وخت تقسیم اوقات جوړ کړي. په هماغه وخت کې موږ ورته استاد تاسو مخکې یادوري وکړه چې چاته څوک په زموږ ستاسو افغانان دي هغې په پښتو یا دري باندې پوهېږي نه، هغې انګلیسي غواړي یا مثلا څوک په عربي ژبه درس تدریس غواړي، نو بهانه نه پاتې کېږي. پس فکر میکنم هیچ حجت نیست دیگه که کس بانه بیاره که طفل ما از مدرسه دور است، از کجا دور است. میتونه که قرار در خانه نشسته آرام در محیط آرام و بعد با استاد خود با ما هر طریقی که استاد برش میگه زنگ بزنه و درسایش مرور کنه و منظم تحت نظر یک استاد باشه و تمام استادا صاحب مدرک هستن. این کسایی نیستن که بالاخره شکل جمع عام خلق نیست، صاحب مدرک هستن. پس این بهترین یک هم ثواب دنیوی و هم اخروی داره. بشک. نو الله مو خوشاله استاد ډیره مننه. خدا شما رو با عزت داشته باشه. واتس اپ نمبر شته د څوک والدین یا ورونه خويندې هر څوک چې په دې نمبر باندې کوي چې موږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله موږ د خدمت کوو. موفق باشین. ما دعا میکنیم بر شما. سربلند باشین. سلام علیکم.